یو دا دی چې د دې ځمکې قدر موږ ونه پېژنو چې دې نه موږ څومره حاصلات کولی شو که نه اتې نه دي شوي یو د داسې عجیبه خاوره دا ده خو دا خلک زما خیال دی لاول زه او نور موږ د ښه بخت خلک نه یو موږ چې په دې کې کوم قدرتي څیزونه خدای کړي دي په تا خو الله نه ده راغلی محنت یې نه دی کړی هېڅ یې هم نه دي کړي خو خدای پاک دله یو ډالۍ درکړې ده لکه اوس ځنګل تا کله لګولی اوبه تا کله پیدا کړي دي زیړې بوټي تا کله پیدا کړي دي دا خریړي او ګوجې او دغه څیزونه تا کله پیدا کړي دي د غرونو کانونه دي مرمر دي دا دي شګه ډېر شي څیزونه دي چې په سن 1924 کې د انګریزانو په دور کې د سوات سیند ته 50 نمونې جدا جدا مې پرېښودی شو 50 نمونې اوس تا سره ګوره دا غټ خوراک دی چې طاقتمن او څه که ته ورته هغه ویټامین دی یا څه چې نوم ولږدي هغه هم دی او مزه هم د مهی تا مهی ولې ختم شي ته مه په دې پوهېږه ته اوبه خرابې کړې نور څه چل خو نه شي خو اوبه دې خرابې کړې اوس پکې مهی نه کېږي نو دغه لږ ځای کې اوس ته ټراوټ پیدا کوي نو چې هم ورته موږ اړم شو ورته پاکستانیان اړم شو ورته انګریزان اړم شي نو دا مهی د چا کېږي نو زه د سوات سړی یم زه په 1000 روپۍ په 800 روپۍ د مهي سیرولې واړم هغه څه شم د موږ داسې کار کوو چې زموږ سره تربیت نه شو خو که تا پیاز وکرل او لږې پیسې وکړې چې سبا چې راځي موږ له ور به ټول پیاز بیا په دې کوڅو کې پراته یو بین کوي او څوک یادي نه دا نشته چې هلکه زما یو 10 کناله پټی دی په 2 به پیاز وکړم په 2 به بل شو ستا سره ځمکه شته اوبه شته اوس د پالک چې ته وکړې مولی نو څه خدمت غواړي چې ته یې چېرې کار به غواړي نو ته زیاده منګور نه پالک راوړې ولې راوړې خو د پټي شی ده ستا د کور سره لګېدلی پټی دی اوبه شته ځمکه ښه برابر ده د سوات خو ځمکې دا په چې که یو یې پکې نه کوې اړه یې نه نو تخم ورته ګزار کدی کوي د دې ځمکې د عیسی علیه السلام نه مخکې چې وګورې چې اریا راځي 4.5 کاله څوک کوي څوک 4 کوي د اټلي والا پې کار کړی غوربند کې هغه ځای معلوم کړی کېړی ورته اریا چې د هندوکش نه په کوچ شوي دي ځي یورپ ته او هندوستان ته او ایران ته په دې پټه راغلي هغې سړي د هغه کنستلو نه او د کار نه او د ټوچي صفت ولګېده هغه اریا هر ځای صفت کړی دی کتاب که ته ګورې دا ځای پروت دی هغې وایي چې کابل دریاکوب به ورته وایي ګومله د ګومل دریاب کروما د دریای کورم سوات د چې راغلی ده ته یې سواستو لیکلي دي خو کمال یې څه کړی دی د نورو ښویلي چې دا بهیږي ښکلي سیندونه یې بهیږي سوات ته لیکلي چې سواست از ا فیر ډویلینګ پلیس دا هغه فقره ده ته وایم چا اوس ویلې ده چې سوات ته نشاط او د اوسېدو یو دی دې مطلب دی چې هغه دلته دېره شوي بل ځای نه دېره شوي او دې ځای نه بیا پنجاب ته او اګرې ته او ګنګا جمنا ته او دې ته خواره شوي دي که نه هغه وخت کې چې 4.5 کاله هغه و چې زیاده نشاط یو ډېر مزهناک دی مطلب به دا چې اوبه پکې ډېرې فصل پکې ډېرې کېدې میوې پکې ډېرې غلې پکې ډېرې نه پکې ډېره شول زمونږ که پښتون څه شاته پاتې دی که نه پښتون ته یو کار وکړه ته نارې وهې چې پښتونو له تعلیم ښکلی شی دی نور دی رڼا ده خو چې د یو سړي کار نغاری نه بلیږي ډوډۍ وکرنی د بچي له تعلیم په څه ورکړي ته ورته ښه ما چې اوس په دې تاسو مې دا کتاب راځي که خدای وغوښته ما په دې کې دا ویلي چې هر ورځ اول فسټ اف آل پښتنو له روزګار پیدا کړه اوس ته ما د غریب په معنا پوه کړه غریب څه ته وایي دا پښتون چې خپل پټې وخوري او چنګا بنګا ته کېني چې ده ته به څه وایو چې دې څه وروره پښتون به چا ته وایي لاول دا ډیپینډ کول نه غواړي چې پښتون څوک دی زه نن خان یم د کلیزا 10 برخې پټې مې دی او نوکران دي اوس یې چلو شو یا من سیلاب راغی یا تندر راتاو شو یا څه نور څه شو یا دښمنان راغلل نو من دا څه واخیستو او زه پېښور ته لاړ شم په کډه دلته اوس نشته که نه نو ما ته به هغه خلک خان وایي خو زه به د خېټې د دوزخ دپاره ورپدو کوم یا به نایتوب زده کوم یا به چمیالي زده کوم یا به دوبیتوب چې اوس خېټه ساتل غواړي